نو په 2024 کې خو پکار ده چې تاسو د دې خبرو ډیر زیات خیال وساتئ. اس ای او څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه انجینر محمد نبی او تاسو ګورئ یوسفزی سیول انجینرینګ چینل. ما په خپل پښتو ژبه کې دا چینل چې دا جوړ کړی دی هم تاسو د پاره چې تاسو ته اساني زه ولګیدم. ما سرچ ورکوم چې اس ای او څه شی دی په یوټیوب کې. نو چا هم داسې یو د پښتو چینل نه و کنه چې هغه به په دې باندې دا د دیم ته ویلې د دې وضاحت کړی. نو زه بیا ولګیدم ما یې زه به خپل سبسکرایبر ویورز ته اودینس ته ټولو ته به زه انشاءالله د اس ای او په باره کې خبره ورکوم چې اس ای او څه شی دی. که تاسو خیال وکړئ که نه نو نن سبا په یوټیوب کې په اس ای او باندې خلک ډېر زیات سرچ ورکوي چې دا څه ته وایي او خلک ځان له یوټیوب چینل جوړ کړی هغه هم مخکې نه ځي. نو په 2024 کې خو پکار ده چې تاسو د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتئ. اس ای او څه شی دی؟ اس ای او چې دی دا د سرچ انجن اپټیمایزیشن دی. لکه تاسو یو ویډیو جوړ کړه هغې د څنګه ټایټل خوښول دي، بیا د هغې دپاره څنګه ډسکرپشن لیکل دي، بیا څنګه ټیګز جوړول دي چې ستاسو دا ویډیو ګروت وکړي او هغه سرچ انجن چې کوم دی کوم چې موږ عام په یوټیوب کې یو ویډیو په حوالې سره سرچ ورکوو چې هلته کې صرف ستا هغه کیورډ ولیکلی شي. نو پکار ده چې ستا هغه کومه ویډیو چې تا جوړه کړې ده تا چې پرې محنت کړی دی هغه ویډیو چې د هغه کولاو شي. نو موږ خپله ویډیو کې په اپلوډینګ کې د هغې خبرو خیال نه ساتو کوم چې زموږ سره ضروري دي. نو زه په هغې باندې اوس یو ویډیو جوړوم. نو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ خپلو ملګرو سره او چې تاسو ته را روانې نوي ویډیوګانو په حوالې سره هم پته لګي. نو زه تاسو ته اس ای او څه شی دی نو زه تاسو لیپټاپ ته راولم او دا زه په لیپټاپ کې کوم. دا اس ای او چې دی دا د یوټیوب دپاره صرف ما تاسو ته ووي. اس ای او دا یو سرچ انجن اپټیمایزیشن دی د هر یو ویب سایټ دپاره دا په کار راځي. خو دلته به مونږ د یوټیوب دپاره به دی څنګه مونږ د خپل ویډیو په حوالې سره به څنګه ډیټیل جوړو چې هغه بیا زمونږ په سرچ انجن کې موجود دي. نو راځئ چې اوس وګورو د دې دپاره څنګه ترتیب دی. نو مونږ رالو خپل یوټیوب چینل ته. دلته کې به اوس مونږ وګورو چې دا په څه طریقې سره دلته کې مونږ له دا اس ای او جوړول دي. نو ټول نه اول به زه داسې چل وکړم چې هغه زما کومه ویډیو ده هغه به زه دلته کې اپلوډ کړم، یعنی په دې کریټ باندې به کلیک وکړم او اپلوډ به یې کړم. دغه شان دا په موبایل کې هم موجود دي. نو اپلوډ ویډیو په اپلوډ ویډیو زه کلیک وکړم دلته کې به کوم سلیکټ فایل یا زما فایل چې به کوم ځای کې دی هغه به ډریګ اینډ ډراپ کړم. واټ از اس ای او ان پښتو دا فایل ما راغوستو دلته کې مې ډراپ کو. ټیک شو. اوس ماله څه دهان پکار دی دلته دا خبره خو راله. ټیک شو که نه؟ ماله څه پکار دي؟ اولنې ماله ډیټیل جوړول دي. صحیح ده؟ واټ از اس ای او پښتو. اوس ماله تاسو دپاره زه دلته کې یو څیز سرچ کوم هغې ته تاسو وګورئ. دا ډېر زیات اهم دی او که چېرته مونږ په دې باندې کار وکړو وید آی کې یم صحیح ده؟ وید آی کې باندې ما کلیک وکړو زه به دا اوپن کړم. صحیح شو که نه؟ دا تاسو په انډرایډ کې ځان له ډاونلوډ کولی هم شئ او انډرایډ ورجن د دې شته پلی سټور نه تاسو ځان له ډاونلوډ کولی شئ. نو دلته کې به تاسو لاګین شئ کومه چې ستاسو د ګوګل اکاونټ دی د هغې ترو باندې به تاسو دې ته دننه ساین ان شئ. صحیح ده؟ ساین ان نه بعد به دې ته به اوس مونږ لږ ویټ وکړو. نو دلته وګوره لیکلی دی کی ورډز باندې به زه کلیک وکړم. صحیح ده؟ په کی ورډز باندې ما کلیک وکړو. لکه زه ګورم چې خلک څنګه سرچ ورکوي په یوټیوب کې د دې خبرې اهمیت څومره دی. زه به دلته کې ولیکم واټ از اس ای او چې زه ځان دلته کې اوس یو ټایټل خوښوم. صحیح ده که نه؟ واټ از اس ای او زه به دا څه کړم دا به زه انټر کړم. دلته کې وګورئ که نه دلته کې لیکلی دی 55 دا ما چې کومه خبره کړې ده واټ از اس ای او نو دا مونږ له پکار دی چې ګریني. صحیح ده که نه؟ چې دا فولي نو مونږ له پکار دی چې هغه کیورډ دلته کې سلیکټ کړو. لکه خلک څنګه کیورډز ګوري واټ از اس ای او اینډ هاو ډز اټ ورک. دا په دې کې اوس څه دي 54% دی. ښه ده؟ نو د دې امپریشن دا دی. اوس دې ورته واټ از اس ای او اینډ هاو
does it work. نو زه بس چلو کما بدی کې به یو سلیکټ کم بدی باندې وزه کلیک وکم نو دلته کې زمو سره راغی چې دا د دې زمو سره دا امپریشن دی صحیح ده کنه دا 54 امپریشن دی صحیح نو what is SEO د دې زمو سره امپریشن سونه دی 55 ته نو مطلب دا چې دا خبره ټیک ده what is SEO what is SEO what is SEO نو یو خبره خدا شو کنه اوس په دلته کې یو ټایټل به دې سره بل مرګ ما صحیح شو ټایټل به څنګه دې سره بل نو what is SEO how does it work how does it work یو سره بل مرګ کوما SEO in پښتو ٹھیک شو اوس مال نه د پکا چې ټایټل ډیر زیات وګت کما صحیح شو کنه زبر چلو کما ټایټل می وګدی کی دا بدلر کم بس دغه یو خبره ده what is SEO چې په انګلیش کې څوک لیکي SEO in پښتو بس دغه خبره ټیک ده ها اوس دا کم ویډیو چې زور کومه نو داخې په حواله سره با زه دلته کې څه کومه خبره وکي لیکم چې دا زموږ سره سپه حواله سره ویډیو ده you will learn SEO یعنی search engine optimization نو مطلب کې ولي کو search engine optimization صحیح شو کنه you will learn about search engine بس دا مې شارټ وساتو ښه نور به دې کې مزید مخ کې نظم ټیک شو اوس مال سبا کار دی چې زبر اعظم دی له تمنیل خپل تمنیل بولا خو ما ډیر زبردست چې تاسو ولا گرافیک ډیزاینینګ ډیر زبردست کړی نو تمنیل چې دا خدل د ډیره غټه مان لري صحیح ده کنه چې کله دا ویډیو ور وخت جو متاس د دې تمنیل ته وګورئ تاسو به دا کلیک وکړو کنه ها پلی لیست په لخوا مخه ګورم صحیح ده لکه دا اوس یوټیوب لرنینګ دی که چرته دلته کې پلی لیست زمو سره نو موږ بوله بیا جوړو صحیح ده چې پای کې موږ لیکو یوټیوب گروث دا غي په حواله سره بدلته کې موږ سلیکشن کوو ټیک ته کنه بل خبره صدا چې زه دلته کې رااله مشو مور مې کوي دا نو اټس ناٹ میډ فار کډز دا د ماشومان لپاره نه ده دې ته به خامخا نه حکومت بیا چې راشم کنه دلته کې به زه سی چل وکما دلته به ټیګز ګورم ټیګز به دې څنګه حکومت چې خلک څنګه سرچ ورکوي کنه او لکه څنګه تاسو دلته کې ورډ وکتلې په دې ځای کې تاسو وکتل ګورئ خلک څنګه سرچ ورکوي what is SEO how does it work دا بدلته کې ولیکي دا کاپی کوله پیسټ کولم شي خو دلته کې ولیکي صحیح ده what is SEO how does it work یو دا شو صحیح شه کنه بل ګورئ بل خلک څنګه سرچ ورکوي what is دلته په وګورئ کدا کی ورډ دوباره دلته کې لګوټي کیپټل ولیکم یا زه ولیکم چې what is SEO او دا زه انټر کما نو ښه خبره ده چې زه دې کې ډېر ښکلي ټیګز ورکم چې څوک څنګه سرچ ورکوي چې زموږ هغې ته ډایرکټ راځي صحیح ده که نه ها په دې کې بل نه راځي نو دلته به زه ولیکم سرچ انجن optimization صحیح ده ها دلته کې به زه اوس راشم what is SEO how to learn SEO how to learn ولیکئ how to learn SEO یو ټیک دا شوی دا تازه له دې نه راغونډ کړو ګورئ اوس لیکي what is SEO دا مونږ لیکلی دی what is how to learn what is SEO search engine optimization what is the most common goal of search engine optimization بس دغه ټیک دی ډېر غټ دغه ولا مور کوي هو تاسو به دې لیکلی شئ چې what is لاړ شم که نه په یوټیوب کې یا په ګوګل کې سرچ ګوګل سرچ انجن کولا کوم دلته کې ورکم چې what is SEO اولنې سره غسته ده
what is SEO ٹھیک شو کله چې ما سپیس ورکړی دی نو زموږ سره راغلی چې what is SEO difficulty writing keyword digital marketing دا ټول نو دغه what is SEO به زه سرچ کوم صحیح ده که نه what is SEO کله چې د ما سرچ کوم دلته به دې ویډیو باندې به کلیک وکړم ګورئ د ټول نه اولنی موږ سره وغځو SEO for beginners SEO for beginners نو دلته کې راشئ SEO for beginners لکه د beginners د پاره مونږه څه چل وکړو دا یې راواخیستو صحیح ده که نه SEO for beginners صحیح ده که نه ٹھیک شوه ښه اوس بل beginners ٹھیک شوه بیا دلته کې راشئ basic search engine optimization اوس دلته کې لیکلی how does it work what is SEO and how does it work دلته کې راشئ دلته دا ما لیکلی دی ٹھیک شوه او SEO کیا ہے دا ته ما په اردو کې ولیکل صحیح ده که نه دلته کې به زه راشم په دې کیورډ سره به دلته بل ملګری ورکړم ټایټل کې به بل ملګری ورکړم SEO کیا ہے ٹھیک شو دیو دا ټایټل ما ورکړ ټیک شو د خیره اوس به راشم لاندې او مزید دا ټیګز ولګېدو که نه دا ویډیو لینګویج چې دی هغه پښتو ده که اوس تاسو اردو کړی نو اردو ته به بیا ځئ صحیح ده او دلته کې کیپشن به ولګوئ که نه سرټیفیکیشن this content has never aired to television in the US دې ته به خامخا نښه کوئ صحیح ده ښه ریکارډینګ ډیټ نننی ډیټ ول ورکوئ ویډیو لوکیشن څه دی ویډیو لوکیشن چې دی هغه سوات دی ټیک شوه که نه دا به ورته ولیکئ سټینډرډ لایسنس دی دا ټیک دی الاو ویډیو اینډ اډیو ریمکسینګ دې ته به نښئ دا د ایجوکیشن ویډیو دا او ټایپ یې څه دی دا لیکچر دی صحیح ده دلته به راشئ کته دا صحیح شو دا هر څه ټیک شو اوس دا څه که نیکسټ یې که نیکسټ ته راشه مونیټایزیشن به آن کړئ مونیټایزیشن به آن کړه صحیح شو که نه اوس کته چې د مونیټایزیشن چینج کول غواړي په کم ځای کې بریک لګول غواړي ګورئ په دې سټارټ کې ما ولګوم دلته کې راغله ما به 6 منټه بعد مو ولګوم 12 منټ بعد مو ولګوم او دلته کې مو ولګوم ټیک شو که نه نو دا چې ما ولګول دا به زه څه کوم دا به زه کنټینیو کوم ټیک شو که نه بیا به نیکسټ کومې صحیح ده چې نیکسټ مې کو دلته کې به زه راشم دا به نان اف د اباو کوم به دې کې دغه بهرنۍ چې کومې خبرې دي پکې نشته او دا به سبمیټ کوم ټیک ده که نه جي چې سبمیټ مې کو نو څه به وکړم اوس ویډیو ایلیمنټ ته رالم دا به دلته به خامخا خیال ساتئ ایډ سب ټایټل زموږ سره نه ایډ ان سکرین څه شی دی دلته کې به راشي په دې باندې به کلیک وکړي صحیح ده که نه په دې ایډ دلته کې به ایلیمنټ راوالي یو به سبسکرایب راوالي چې ستا هغه سبسکرایب ښکاري بل به راوالي که نه دلته کې لیکلی دی ویډیو صحیح ده دلته کې ما دې ویډیو ته وګوره موسټ ریسنټ اپلوډډ ویډیو دلته به اټومیټیکلی راځي دا ډېره اهم خبره ده صحیح ده ښه د دې نه بعد دلته کې دا ایډ کارډ نه اکثر چې خلک وایي تاسو که دا بره ویډیو وکړه داسې اشاره وکړي نو په ویډیو کې به داسې کارډ کولی شي نو هغې دپاره هم تاسو دا کولی شئ نیکسټ دلته کې دی اوس که نه کاپی رایټ پې نشته او دا ایشو پې نشته نو نیکسټ کا ویزیبیلیټي نو دا به ته انلیسټ کې یا به یې پرایویټ کې لکه دا به لا خیجې نو ته څو پورې چې د دې دا ډیټیل مکمل شوی دی صحیح ده که نه خیره بس چې دا ډیټیل مکمل شو تاسو بس سیو باندې کلیک وکړئ ټیک شوه نو تاسو وکتو د SEO په حوالې سره زموږ دا لیکچر او انشاءالله بس تاسو خوښ شوی او تاسو مونږه په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ زموږ ویډیو خامخا لایک کوئ او شیر کوئ د خپل ملګرو سره او تاسو څه کوېسچن یې ماته په کمنټ کې کوئ انشاءالله زه په هغې باندې کار کوم جزاک الله السلام علیکم